اندونیزیا نړۍ کې د مسلمانانو تر ټولو ستر هیواد. د اندونیزیا کلمه د لاتیني ژبې له انډوس کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د هندوستان د ټاپووزمو معنا ورکوي. دغه نوم نوی دی او عمر یې یوازې 18مې پیړۍ ته رسیږي. اندونیزیا کې موندل شوي پاتې په ګوته کوي چې له 50,000 نیولې بیا تر 2.5 میلیون کاله وړاندې یاده خاوره کې ژوند شوی دی. حکومت او سیاست له تیرو 2 لسیزو اندونیزیا کې ګڼیز ګوندي سیستم رامنځته شوی دی. اوس مهال د دغه هیواد سیاسي سیستم ولسمشریز دی. ولسمشر هم د دولت او هم د حکومت مشر وي او د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي. د اندونیزیا سیاسي سیستم تر ډیره د افغانستان په څیر دی. دغه هیواد د هالند تر استعمار لاندې و او د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته خپلواکي اخیستي او 4 کاله وروسته خپلواکي په رسمیت پیژندل شوې ده. اندونیزیا د ملګرو ملتونو سازمان له جوړېدو 1 کال وروسته د یاد سازمان غړی هیواد شو. دغه هیواد د نړیوالو او سیمهییزو سازمانونو کې له فعال غړیتوب ورایخوا د نړۍ له 132 هیوادونو سره 2 اړخیزې سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې او د 15 هیوادونو کې سفارتخونې لري. د افغانستان د سولې بهیر کې اندونیزیا فعاله برخه اخیستله او د څو ناستو کوربتوب یې کړی. پراخوالی او وګړي اندونیزیا نږدې 2 میلیونه کیلومتره مربع پراخوالی لري او د خاورې پر بنسټ د نړۍ 14 تر ټولو ستر هیواد شمیرل کیږي. اندونیزیا 230 میلیونه وګړي لري او د نړۍ 4م تر ټولو ستر هیواد دی. د دغه هیواد اکثریت یا 80% وګړي مسلمانان او بل ستر لږکي چې 10% کېږي عیسویان دي. د وګړو پر بنسټ د مسلمانانو ډیر نفوذ لرونکی اکثریت هیواد اندونیزیا ده. د اندونیزیا ولس د سیاسي ایډیالوژۍ سره تړلی دی. دغه ایډیالوژي 5 اصلونه لري. اول، په یوه رښتیني خدای باور. دوهم، متدینه انساني ټولنه. دریم، د اندونیزیا یووالی. څلورم، دیموکراسي. او پنځم، د اندونیزیا هر وګړي ته ټولنیز عدالت. د اندونیزیا پوځ او اقتصادي ځواک. د اندونیزیا پوځ 15 کلن دی، 4 لکه انساني ځواک لري. اندونیزیا مخ پر وړاندې اقتصاد لري او 15م تر ټولو ستر اقتصادي ځواک دی. د اندونیزیا نیمایي وګړي د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. اندونیزیا د طبیعي ګاز او خامو تیلو په تولید کې مخکښ، خو بیا ماشینونو او د ټکنالوژۍ برخه کې لاس نورې نړۍ ته غځولی. د اندونیزیا د پیسو ارزښت خورا ټیټ دی. 1 امریکایي ډالر نږدې 14,000 اندونیزیایي روپۍ کیږي. د اندونیزیا په اړه 6 په زړه پورې خبرې. اول، اندونیزیا له ټاپوګانو جوړ هیواد دی. د حکومت د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد کې 17,000 ټاپوګان شتون لري. د 21مه پیړۍ کې هم د اندونیزیا یو شمېر اوسیدونکي چې ښاري سیمو سره نږدې هم پراته دي په ځنګلونو کې اوسیږي او ځنګلي ژوند لري. دریم، اندونیزیا کې د اورغورځونې پیښې ډېرې کیږي. دغه هیواد 124 مرګونې د اورغورځونې غرونه لري. څلورم، د اندونیزیا په ځینو ټاپوګانو کې تر اوسه هم رښتینی اژدها یا مار پیدا کیږي. پنځم، د نړۍ تر ټولو ستر ګل چې 15 پونډه وزن لري او تر ټولو کوچنی ګل چې اندازه یې تر 1 انچ ده په اندونیزیا هیواد کې دی.